د ناحقه سزا ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د ناحقه سزا ناول 5مې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول 5مه برخه. امید لرم چې دغه دردونکې برخه تر پایه پورې راسره واورئ. طاهر له حسینې څخه وپوښتل څه شوي دي؟ ته ولې په داسې حال یې؟ هغې وویل چې دا زبیر زه میلې ته بوتلم او هلته یې په ما باندې جنسي تیری وکړ او دې حال ته یې ورسولم. بیا یې راته وویل چې طاهر ته ووایه چې دا هر څه رضا وکړل. طاهر ما ته وکتل او په غوسه یې وویل احمقه دا څه کړي دي ها؟ په سوک یې ووهلم او یو غاښ یې په خوله کې رامات کړ. زه راپورته شوم او ورته ومې ویل دا دروغ وایي، ما داسې څه نه دي کړي. هغې ته مې ویل چې ته ولې داسې وایې؟ ما خو ستا ژوند وژغوره. طاهر بیا حمله را باندې وکړه او زما په وهلو یې شروع وکړه. ما حسینې ته وکتل، هغې خندل او پټې پټې چکچکې کولې. ما طاهر ته ویل چې هغې ته وګوره، هغې زه او ته په جنګ اخته کړو. دروغ یې درته وویل، مګر طاهر چیرې زما خبره اورېدله او زما په وهلو یې شروع کړې وه. نور نو ما ته هم غوسه راغله. طاهر مې ټېله کړ، هغه په شا لاړو، پښې وښویدې او د غره د سر څخه لاندې ولوېده. چیغه یې کړه مګر آواز یې لرې کېده. همداسې لرې کېده تر څو چې آواز یې ورک شو او یو لوی درب شو. لاندې مې ور وکتل، طاهر په وینو کې لت پت پروت و او هیڅ حرکت یې نه کاوه. شاته مې حسینې ته وکتل، هغه د غره څخه لاندې تللې وه او موټر یې روان کړی و د ښار په طرف. ما غوښتل چې په طاهر پسې لاندې ورشم. تر نیمایي غره ورغلم خو له ډېرې ویرې او وارخطایي څخه مې پښه وښویېده. زه هم ورپسې لاندې ورولوېدم. کله مې چې سترګې خلاصې کړې، هوایي پکه راته چالان وه. شاوخوا مې سپین سپین دیوالونه وو. ومې کتل سیروم راته چالان وو. یوه کړکۍ خلاصه وه، د لمر روښنایي او وړانګې ورڅخه راتلې. هڅه مې وکړه چې ولاړ شم خو ټول بدن مې درد کاوه او هڅه مې ناکامه شوه. لږ شیبه پروت وم، بیا مې تېره پیښه په فکر کې راوګرځوله چې مخکې څه شوي وو. ساعت ته مې وکتل 10 بجې وې. نو په زحمت سره مې ځان راپورته کړ. سیرم مې له لاس څخه ویسته، کړکۍ ته مې ځان ورنږدې کړ. له کړکۍ څخه مې د روغتون دروازې ته وکتل چې هلته یو کس چوکیدار و. فکر مې وکړ چې څنګه به د دې کس څخه پټ لاړ شم. ناڅاپه د روغتون په دهلیز کې اوازونه شول. غوږ مې ورته ونیو خو د هغوی په خبرو باندې نه پوهېدم. هغه یوازې یو زوږ و. د کړکۍ په طرف مې منډه واخیسته، په دې فکر سره چې ما خو 2 قتلونه کړي دي، یو رضا او بل مې خپل ورور طاهر چې په غلطۍ سره مې نه پوهېږم چې ووژه او که ژوندی پاتې دی. د کړکۍ څخه په ډېر زحمت سره لاندې لاړم او د دروازې په لوري روان شوم. هلته ورسېدم، چوکیدار هم هیڅ پوښتنه ونه کړه. زه هم ډېر زر د روغتون څخه د باندې ووتم. لاړم خپل کور ته. هلته مې زینب خور یوازې نسته وه. پلار مې وتلی و، زه په ډېر بد حالت کې ومه. زینب راته وویل چې ته ولې ټپي شوی یې؟ څه شوي دي ها؟ ما ورته په ډاډه زړه وویل چې هغه د رضا موټر مې چې بولی و ترافیکي پیښه مې وکړه، نو زه لږ څه زخمي شومه. هغې هم را باندې باور وکړ. لاړم خپلې کوټې ته. هلته د طاهر بستره هم پرته وه. باور وکړئ چې بیخي ډېر مې ورته وژړل. ډېر زیات مې یادېده. نه پوهېږم چې هغه مړ و که ژوندی. بیا مې حسینه را یاده شوه. په غوسه مې ټلیفون د جیب څخه راوویسته خو د ټلیفون سکرین مې ټول مات شوی و. لاړم او د زینب څخه مې ټلیفون واخیسته او حسینې ته مې زنګ وواهه. تر لږ ځنډ وروسته یې ځواب راکړ. په غوسه مې ورته وویل تا ولې دروغ وویل ها؟ هغه پوه شوه چې زبیر یم. ویلې چې اوس زه بل ځای یم او ستا سره په دې اړه خبرې نشم کولی. ما ورته ویل زه دې څه حالت ته ورسولم، مګر ته وایې چې د خبرو لپاره وخت نه لرم. هغې وویل ولې څه حال ته مې ورسولې؟ ما هم ورته د زړه د زوره ټوله کیسه وکړه چې ستا د دروغو له امله څه وشول او طاهر څنګه شو. هغې ویل چې سمه ده، اوس زه بل ځای یم، سبا راشه چې په روغتون کې سره خبرې وکړو. ټلیفون یې قطع کړ. څو ځلې مې ورته نور زنګونه ووهل مګر ځواب یې را نه کړ. زینب د غرمې ډوډۍ راوړله. ویلې چې بابا لږ مخکې وخوړه او لاړو، زه او ته به یې وخورو. ما هیڅ ونه ویل. هغې ویل چې ته نن روغتون ته نه ځې؟ ما ورته ویل نه ځمه، ځکه چې زه لږ ژوبل شوی یم. ډوډۍ مې وخوړه، خپلې کوټې کې ناست وم. ډول ډول فکرونه مې کول چې باید څه وکړم. له ډېرو فکرونو کول وروسته مې یوه پرېکړه وکړه
چې نور باید دا ښار پرېږدم او د حسینې سره وتښتم. سبا ته مې انتظار کاوه چې کله به سبا شي او زه به د حسینې سره خبرې وکړم او دواړه به لاړ شو. ماښام مې خپل ټول سامان راټول کړ او په یو بایک کې مې کېښوده. ماسپښین مې یو نوی سیم کارت ځان ته اخیستی و. هغه زوړ سیم کارت مې لرې کړ او نوی سیم کارت مې ټلیفون کې واچاوه. بیا مې فکر شو چې زینب به څه کوي او پلار به مې څنګه شي. په همدې فکرونو کې ومه چې د سهار اذانونو له فکرونو څخه وویستم. لاړم او دس مې وکړ او لمونځ مې ادا کړ. خپل بایک مې په څنګ کې ونیو او پټ د خپلې کوټې څخه ووتم. د سرای تر نیمایي لاړم خو بیا مې زینب را یاده شوه. بیرته ورستون شوم. د هغې کوټې ته ورغلم. په خواږه خوب ویده وه. ورنږدې شوم او په تندي باندې مې ښکل کړه. هغه لیک مې سر ته ورته کېښوده کوم چې پرون ماښام مې پکې ټوله کیسه لیکلې وه. تر څو چې زینب او پلار مې هم د ټولې کیسې څخه خبر شي نو په زړه مې لویه تیږه کېښوده او د کور څخه بهر شوم. لاړم او یو هوټل کې مې د سهار چای وڅښو. حسینې ته مې زنګ ووهه. ځواب یې راکړ. ویې ویل څوک یې؟ ځان مې ور وپېژانده خو هغې ټلیفون قطع کړ. څو ځلې مې هڅه وکړه چې ورسره په تماس کې شمه مګر شمېره یې بلکل بنده شوه. هوډ مې وکړ. د روغتون په لوري ورغلم. هلته مې د حسینې د کوټې دروازه وټکوله او ورننوتم خو هلته هیڅ څوک نه و. لاړم کانتین کې مې وکتله خو هلته هم نه وه. زه لاړم د هغې په انتظار په یوه چوکۍ کېناستم. یو ملګری مې چې عبدالله نومېده مخ ته مې ودرېده. ویل یې زبیره څه شوي دي؟ ولې په داسې حال یې؟ ما چې مخکې سر ځوړند کړی و راپورته مې کړ. ورته ومې ویل اوس مې پوښتنه مه کوه. دا راته وایه چې حسینه چیرې ده؟ هغه په اندېښنه شو. ویې ویل هغه خو پرون همدلته وه خو ماښام چې کله کور ته تلله نو رئیس ته یې وویل چې نوره دنده خوشي کوي او لندن ته ځي. ستا لپاره یې دا لیک ماته راکړی. ویلې چې دې زما پوښتنه وکړه نو دا لیک ورکړه. له جیب څخه یې په سپینه ورقه لیکل شوی یو لیک راکړ. ما هم په بیړه ورڅخه واخیسته او په لوستلو مې شروع وکړه. لیکل شوي وو: زبیره که څه هم ما ستا سره واقعي مینه درلوده او څو وارې مې دا فکر کړی و چې ستا سره به واده هم وکړم مګر زر به مې ځان کنټرول کړ او دا فکر به مې بیخي له دماغ څخه حذف کړ ځکه تاسو دوه ورونه هغه څوک یاست چې زما ټوله کورنۍ مو ووژله. زما ژوند مو بیخي بې خونده او بې کسه کړ. هو زه د عمر لور یمه. د هغه عمر لور کوم چې تاسو وویشته او تور مو زما په ورور خالد باندې ولګاوه. د هغې ورځې څخه مې کوشش کاوه چې څنګه به خپل غچ له تاسو څخه واخلم مګر اوس یې وخت راغلی په تا باندې مې ستا ورور په خپل لاس وواژه. اوس نو ته نشې خلاصېدی ځکه کوم چا چې تاسو ته لیک درکړی هغه به اوس پولیسو ته حال ورکړي او 5 دقیقو کې به ونیول شي. دا ستا او ستا د کورنۍ سزا ده ځکه تاسو زما کورنۍ د غم په ټغر کېنوله. زما ورور خالد په 32 کاله بند محکوم شو. پلار مې ووژل شو او زه یوازې پاتې شوم. اوس نو ستاسو وار دی. خدای دې وکړي چې د دې غم زغملو توان ولري. ستا مینه حسینه. تر لیک لوستلو وروسته م بیخي اعصاب خراب شول ځکه چې خالد خو په خپله خپل پلار وژلی و مګر خپلې خور حسینې ته دروغ ویلي وو او موږ یې تورن کړي وو. یوه ورځ مې پلار د ګاونډي سره چې عمر نومېده لفظي شخړه کړې وه. موږ چې ماښام کور ته راغلو پلار مې ویده و. موږ هم لږ وخت ناست وو یو له بل سره مو خبرې وکړې تر څو چې دروازه وټکېده. دروازې د ټکېدو سره یو لوړ او ګرېږدېدلی اواز هم تر غوږ کېده چې ویل یې راوځه بې غیرته چېرته پټ یې. په دې وخت کې مې ورور هم راووته او ویل دا څوک دی چې کنځل کوي. خلاصه که دروازه د بې غیرته چا ته وایي. ما هم دروازه خلاصه کړه. ګورم چې عمر ګاونډی ولاړ دی او یوه برچه هم ورسره ده. کله چې مې دروازه خلاصه کړ نو سمدستي یې راباندې د برچې وار وکړ. ما ورڅخه د ژغورلو هڅه وکړه خو څرنګه چې وار یې ناڅاپي و نو په راسته تشي کې پرې ولګېدم او نس مې ټول په وینو باندې لوند شو. خو ما هیڅ درد نه احساس کاوه ځکه چې په توده وینه کې ومه. ورور مې راغی او د عمر لاس یې ونیوه او د هغه په وهلو یې شروع وکړه. زه هملته کېناستم او سر مې راباندې وګرځېده. یوازې مې د پلار غږ واورېده چې طاهر ته یې وویل ما یې پرېږده مړ یې کا در څخه خلاص نشي. نور په هیڅ پوه نه شوم او بېهوشه شومه. کله چې مې سترګې خلاصې کړې خور مې راته ناسته وه او سر یې په دواړو زنګانو باندې ایښی و. د سلګۍ غږ یې ما اورېده. هغې ته مې کتل فکر مې کوه چې خوب وینم. هغې ته مې د غږ کولو هڅه وکړه خو هیڅ مې له وسه پوره نه وه. خو په ډېر زحمت مې سر د بالښت څخه راپورته کړ او ورغږ مې کړل زینب زینب.
هغې په ډیره ویرونکې څهره راته وکتل او تر غټو بڼورو سترګو یې اوښکو فوارې وهلې. په ژړغوني اواز یې وویل زبیره ته ښه یې؟ رانږدې شو او تر لاس یې ونیولم. پورته یې وکتل او ویې ویل شکر خدای چې زبیر دې ښه کړ. زما را یاد شو چې لږ مخکې څه شوي وو، نو د ولاړېدو هڅه مې وکړه، خو په نس کې مې شدید درد حس کړ. چې ومې کتل نس باندې مې پټۍ لګېدلې وه او پسمن شوی ومه. ومې ویل طاهر او پلار مې چیرې دي؟ زینب یوازې راته برګې برګې کتل او ژړل یې. په غوسه مې ورته وویل راته ووایه دوی چیرې دي؟ د هغې ژړا نوره هم په زوره شو. ویې ویل هغه دواړه په حوزه کې بندیان دي. ما ورته ویل ولې هغوی څه کړي دي؟ ویې ویل پلار دې عمر ووژه او پولیسو هغه حوزې ته یوړ او طاهر هم هلته ورسره لاړو چې پلار مې راولي او ما ته ویل چې زه پر تا پام وکړم. غټه سویلای مې وکړ. پلاره څه دې وکړل؟ یو دا کار دې پاتې و، نور خو دې هر غم راته راوړی و. د دې خبرې په اورېدو سره ګنګ شوم او یوه شیبه مې له ځان سره فکر وکړ چې آیا زه خو به خوب نه وینم؟ سم آرام ژوند مو و، مګر اوس دا څه وشول؟ زینب ته مې ویل زما ټلیفون چیرې دی؟ هغه ویل زما سره نشته او نه مې هم لیدلی دی. خو د هغې ټلیفون مې ورڅخه واخیسته او طاهر ته مې زنګ وواهه. څو شیبې وروسته یې ځواب راکړ. په بیړه مې ورته وویل وروره چیرته یې؟ څنګه یې؟ پلار مې ښه دی؟ طاهر وویل ارامه اوسه، هر څه سم دي. موږ د حوزې څخه اوس روغتون ته درځو، ته خو به ښه یې؟ ما ورته ویل هو زه لږ څه زخمي یم خو زر جوړېږم. مګر زینب ویل چې تاسو بندیان یاست او عمر مو وژلی دی. طاهر ویل چې دا خبرې له نږدې څخه کوو، موږ اوس په لاره کې یو اړیکه یې پرې کړه. د دوی تر رسېدو پورې ډېر نارامه ومه. ډول ډول فکرونه مې ذهن ته راتلل. کله به مې ویل چې زینب راځه د ټولې کورنۍ سره وتښتېږو، خو هغې به ویل چې ته صبر وکړه چې پلار او ورور مې راشي نو یو ځای به پرېکړه ونیسو. موږ هم دا خبرې کولې چې طاهر دوی راورسېدل او غږ یې وکړ زبیره ته څنګه یې؟ ما ورته وکتل ډېر احساساتي او نارامه ومه. ومې ویل چې زه ښه یم وروره، تاسې څه وکړل؟ هغه مې ووژه. ولې بله لاره نه وه؟ تاسې اوس د پولیسو څخه تېښته کړې؟ طاهر ویل چپ شه، یو ځل خو زما خبرې واوره. پلار مې ویل چې عمر موږ نه بلکې د هغه خپل زوی واژه. ما ورته ویل څنګه؟ دا تاسې څه وایئ؟ هغه به ولې خپل پلار وژني؟ طاهر وویل هغه نه واژه خو ورڅخه ووژل شو. ما ورته وویل پوره کیسه راته زر وکړه چې څه و څنګه وشول. طاهر وویل کله چې زه ته راووتو عمر په تا باندې د برچې وار وکړ نو ته پر ځمکه ولوېدې او بېهوشه شوې. نو زه هم په منډې شوم او عمر ته مې سکان ونیول. په دې وخت کې بابا هم د کوټې راووتو. عمر ته یې په کنځلو وهلو پیل وکړ. مګر د عمر زوی چې کله موږ ولیدو چې په دواړو مو د ده پلار واهه نو کور ته لاړو. د هغه ځای څخه یې وسله راوړه او په بابا یې ډز وکړ. مګر موږ نیکمرغه وو چې په دې وخت کې عمر د بابا پر لوري منډه کړه او عمر په مرمۍ ولګېده او ځای په ځای ساه وختله او مړ شو. نو د عمر زوی په خپل پلار بوخ شو او زه لاړم پولیسو ته مې خبر ورکړ. بابا ته روغتون ته د زینب سره راوستلې او اوس ټول یې یو ځای یو. پولیسو د عمر زوی ونیوه او موږ آزاد یو، ځکه چې لومړی ګزار هم د دوی له طرفه وو او دوهم هم. مګر پولیسو ویل چې سبا ته به ټول اظهاراتو ته راشئ. ما ورته ویل چې ښه نو اوس څه کوو؟ پلار مې وویل هیڅ نه، بس خپل عادي ژوند ته دوام ورکوو بس. طاهر په ډېر تیز نظر ورته وکتل او په ډېره غوسه یې وویل دا نو اوس ژوند دی؟ د هغه کورنۍ به موږ ته د قاتلانو په نظر ګوري او موږ به نو پر داسې ژوند څه کوو؟ زینب وویل هو پلاره، طاهر ښه خبره کوي. زما نظر دا دی چې موږ باید د دې کلي یا ښار څخه لاړ شو. له سترګو مې اوښکې روانې شو او بدن مې بېسیکه شو. خپل تیر وخت مې رایاد شو چې حسینې به زما سره وعدې کولې او لیدل به یې راسره، خو اوس هغه هر څه دروغ و. هغې کوشش کو چې موږ دوه ورونه په خپل منځ کې په جنګ شو او دا په دې پلان کې بریالی هم شوه. ما هم دا خبرې د ځان سره کولې چې پولیس مې مخې ته ودرېدل او ویل یې چې زموږ سر راځه. ما انکار وکړ خو عسکرو زما په وهلو او کش کولو شروع وکړه. ټولو راته یو ځای شول او له روغتون څخه یې په کش کولو سره خپل موټر ته پورته کړم. لاسونه یې راوتړل او په سر یې توره کڅوړه راواغوستله. زه هم نور آرام کېناستم ځکه هیڅ مې نه شو کولی. تر لږ مزل وروسته حوزې ته ورسېدو. زه یې نظارت خونې ته یوړم. هلته یو کس په شخصي جامو کې ناست و. له څهرې ډېر غصناک او بېرحمه معلومېده. ویل یې رای ولئ. بویې تلم او په یو چوکۍ یې کېنولم. لاسونه یې شاته راوتړل
هغه قومندان ویل وایا هر جرم دی ومنه ځکه چې موږ ستا خبرې ثبت کوو. ما هیڅ ونه ویل. هغه کس یو عسکر ته اشاره وکړه. هغه راغی او ټوټه زما په مخ راواچوله او ګرمې اوبې را باندې واچولې. باور وکړئ چې ساه مې بیخي بنده شوه او نفس مې نه شو اخیستلی. بیا یې ټوټه لرې کړه. زه ټوخي واخیستم. هغه قومندان بیا خپله خبره تکرار کړه. ما ویل چې څه ووایم وروره؟ هغه ویل چې دا ووایه چې په حسینې باندې جنسي تیری کړی او خپل ورور طاهر دی وژلی. زما سترګې رډې رډې راوختې. ځان سره مې وویل چې دا خو هم د حسینې شناخته دی، په ټوله کیسه خبر دی. اوس نو د ځان خیر غواړه. ما هم ورته خپله کیسه شروع کړه چې دروغ مې بیخي زیات ورته وویل چې ځان خلاص کړم ځکه د دې کس څخه خلاصېدل ممکن نه وو. هغه هم ټوله کیسه په خپل یوه آله کې ثبت کړه. راته ویې ویل چې ستا کیسه مې واورېده، او که چیرې د یوه خبره هم دروغ وه نو بیا دې د ځان حالت ته ګوره. هغه لاړو. زه په دې فکرونو کې ډوب شوم چې دا به اوس څنګه کیږي، ما څه کول او هغه څه وشول. د ډیرو سوالونو ځوابونه مې په کار وو، مګر ما ته چا نشو کولی چې زما د پوښتنو ځوابونه راکړي. یوې خوا خپل نفس او وجدان ته ملامت وم ځکه ما مې خپل ورور وژلی و. له بلې خوا مې په دې اندېښنه وه چې حسینه مې له لاسه ورکړه او هغه هم په ناسم پوهاوي سره. زیاته ژړا راتلله مګر ستونی مې بیخي وچ شوی و. د ژړا کولو توان مې نه درلود. لږ وخت وروسته یو عسکر راغی او زه یې په چوکۍ کې کېنولم. ډوډۍ یې راته کېښوده. حیران شوم ځکه چې زه خو غرمه روغتون ته تللی وم. دا نو څه وخت ډوډۍ وه؟ ساعت ته مې وکتل، هغه د شپې 9 بجې شوې وې. په فکرونو کې په دې نه یم پوه شوی چې دا وخت څنګه تیر شو. لاسونه یې راته خلاص کړل او عسکر هم همدلته ولاړ و. ومې ویل وروره ما څه ګناه کړې ده چې دلته مو راوستلم؟ هغه ویل چې دا پوښتنې ته باید له ما څخه ونه کړې. هر څه تا ته خپل معلوم دي. اوس د ډوډۍ وخوره، 5 دقیقې وخت لرې، که نه نو بیا یې درڅخه وړم. زه هم لکه وږی لیوله غرمې مې څه نه و خوړلي. همدا چې ډوډۍ مې ولیده نو په خوړلو مې پیل وکړ. له ځان سره مې وویل دا دی اوس مې نو د محبس لوبیا هم وخوړه، ولا چې زیات خوند کوي. تر ډوډۍ خوړلو وروسته یې غوښتل چې ما بلې کوټې ته بوځي. له لاس څخه یې ونیولم. تر کوټې چې وتونو د عسکر څخه مې وسله حمله کړه او په عسکر پورې مې ونیوله. ورته مې ویل رانږدې نه شئ، قسم خورم چې وژنم دې. ټول عسکر راټول شول. ما ته ویل پام کوه چې دا غلطي ونه کړې، که نه نو ټول عمر به بند کې تېروي. ما ورته ویل چپ شئ، تاسو زه ولې بې ګناه دلته راوستلی یم؟ یو قمندان را مخکې شو. ویې ویل چې وسله ښکته کړه، ګوره په ارامه سره به خبرې وکړو. ما ورته ویل مه را مخکې کېږه او ناڅاپه مې پرې ډز وکړ. د قمندان په پښه کې مرمۍ ولګېده او ولوېده. نورو عسکرو په ما باندې را منډې کړې. ما هم هوایي ډزې کولې او له ویرې مې دا ډزې وکړې چې ناڅاپه له شا څخه یو چا په سر ووهلم او زه هم ولوېدم. زما لاسونه بیا را وتړله او زما په وهلو یې پیل وکړ. ټولو سوکان او لغتې را کولې تر څو چې بېهوشه شومه. د ناحقه سزا ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا و د ناول 5مه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.